بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د 12م صنف یا د 12م ټولګي د کیمیا مضمون ته چې ټولګی چې دا 12م ده، مضمون چې د کیمیا ده یعنی عضوي کیمیا ده او موضوع چې د هایبریدیزیشن ده. نو په هایبریدیزیشن باندې موږ په تیر ساعت کې کومه نظر اچولی یا کومه رڼا مو ورباندې اچولې وه، او اوس راځو بیرته د دې ډولونو ته راځو. هایبریدیزیشن چې دا موږ تاسو مخکې درس کې ورباندې غږېدلي وو چې دغه چې د خپل باندې یوه یوناني کلمه ده چې د هایبریډ له کلمې څخه اخیستل شوې ده، او د هایبریډ کلمه چې ده هغه د وینې د اختلاط او د ګډوډي د یو ځای کېدا په معنا سره ده. یعنی مثلا د دوو نسلونو وینې چې سره یو ځای کېږي، د بیولوژي استادان د جنټیک موضوع کې چې ده هغه به یې ښه واضح کوي هلته، خو نور موږ ورڅخه تېرېږو. په اصطلاح کې موږ تاسو داسې وایو په کیمیاوي اصطلاح کې چې د هایبریدیزیشن چې ده هغه د دوو یا د څو مختلفو اوربیتالونو له مخلوط کولو له یو ځای کېدلو څخه عبارت ده. په دې باندې موږ هم غږېدلي وو چې د لومړي ځل لپاره چې ده دغه موضوع چې ده هغه دوه عالمان وو چې یوه وڅېړله چې هغه یو پیملینګ په نامه سره و او د ګلایسټر په نامه سره و. دغو دوو عالمانو لخوا څخه دغه موضوع وڅېړل سوله، او بل موږ تاسې په دې باندې بحث هم کړی وو چې هغه چې کوم اوربیتالونه مخکې په دغه عملیه کې برخه اخلي دغو اوربیتالونو ته هایبریډي اوربیتالونه وایي، خو که چېرته دا د ده عملیه موږ تاسې څېړو هغه عملیې ته بیا هایبریدیزیشن وایي. چې کله یې عملیه ته هایبریدیزیشن وایي نو په دغه وخت کې چې کله اوربیتالونه سره مخلوطیږي نو چې کله مخلوطیږي یو کم مقدار انرژي ازادوي، له لاسه یې ورکوي. خو که چېرته دغه هایبریدي اوربیتالونه په اړیکه کې برخه واخلي نو په هغه وخت کې بیا په زیات مقدار سره انرژي له لاسه ورکوي، نو ځکه ثباتوالی هم د ځان لپاره اخلي او پیدا کوي. خو نور موږ تاسو راځو د دې ډولونو ته چې هغه په دریو برخو یا په دریو څانګو باندې ویشل سوی ده، چې یو د هغې له جملې څخه اس پي 3، دوهمې اس پي 2 او درېیمې اس پي هایبریدیزیشن ده یا اوربیتالي تداخل ده. نو دغه له جملې څخه موږ تاسو اول راځو، هغه په خپله باندې موږ تاسو دغه اس پي 3 باندې بحث کوو. په اس پي 3 باندې چې موږ تاسو بحث کوو دغه کوم هایبریدیزیشن ده یا کوم اوربیتالي تداخل ده. د اس پي 3 هایبریدیزیشن چې ده عبارت له هغه اوربیتالي تداخل څخه ده چې په هغه کې یو د اس او 3 د پي اوربیتالونه برخه واخلي، چې یو د اس او 3 د پي اوربیتالونه سره کنټوي په دغه کې برخه اخلي. کله چې په دغه کې دغه برخه اخلي نو بالاخره دغه هایبریدي اوربیتالونه چې کله منځته راځي یا لاسته راځي نو بالاخره هر یو خپل ټاکه یو الکترون درلودونکی ده، او بالاخره هغه بیا له نورو اوربیتالونو سره یو ځای کوي او مخلوطوي او په پایله کې اړیکه جوړوي. نو د دغه په وخت کې چې دغه اس پي 3 هایبریدیزیشن چې دا کله منځته راځي نو په دغه هایبریدیزیشن کې چې ده هغه د دې برخې ته که موږ تاسې وګورو چې په هغه کې چې ده د اس برخه چې ده هغه 1/4 ده، د اس برخه چې ده هغه 1/4 ده. یعنی ټول مجموعي اوربیتالونه چې دي هغه څومره دي؟ 4 دي، یعنی 3 د پي اوربیتالونه دي او یو پکې د اس اوربیتال ده، نو 3 جمع 1 بیرته څو کېږي؟ ټوټل 4 کېږي. نو د 4 څخه په کسري بڼه چې موږ تاسو ښیو نو د اس برخه چې ده هغه 1/4 ده، خو د پي برخه چې ده د پي برخې ته چې موږ تاسو راځو نو هغه 3/4 ده د دغه برخه. بل چې ده موږ تاسو چې هغه دغه د اړیکې د ترکیب له نظره یا د اړیکو ترمنځ چې د یوې اړیکې او د بلې اړیکې ترمنځ چې زاویه ده نو په هغه کې چې ده دغه زاویه چې ده هغه 109.5 درجې ده. نو دغه هایبریدیزیشن چې ده عموما چې ده هغه په مشبوع مرکباتو کې برخه لري، او بالاخره د دغه مشبوع مرکباتو کې برخه اخلي او زاویه چې هغه 109.5 درجې ده. نو 109.5 درجې زاویه چې موږ تاسو کله څېړو نو بالاخره دلته موږ تاسو دغه اوربیتالونه چې دي یا دغه د مرکبات چې کله منځته لاسته راځي د اس پي 3 هایبریدیزیشن څخه دغه به 4 وجهي شکل لري. یعنی مثلا دغه 4 سمتونه درلودونکي مثلا داسې شکل لري لکه هغه یو قسم تغمیس راځي هغه ډېر ګنجان او زیسي لري، نو دغه په یغو کې برخه لري یا په یغو کې به برخه اخلي. اوس راځو مثال ته یې راځو. مثال ته چې موږ تاسو راځو نو د هغې جملې څخه موږ تاسو راځو هغه که چېرته موږ تاسو میتان راواخلو CH4
سی ایچ 4 که چېرته موږ تاسو راواخلو میتان نو بالاخره په دغه کې خو یو کاربن موجود دی نو چې کله موږ تاسو دلته دغه څېړو یا مطالعه کوئ نو بالاخره د کاربن تحریک سوی حالت چې ده هغه یو اس 2 او 2 اس یو او 2 پی 3 ده چې کله دا د کاربن تحریک سوی حالت ته نو بالاخره د هر وخت دپاره په ټولو عضوي مرکباتو کې چې دا کاربن په عادي حالت کې چې دا په تعامل کې برخه نشي اخیستلی تر څو پورې دی ځان تحریک نه کړي چې کله یې ځان تحریک کړو نو بالاخره دی 4 اوربیتالونه لري په دغه ساحه کې چې 3 د پی اوربیتالونه یو د اس اوربیتال ده چې دغه برخه اخلي لري نو چې کله لري نو بالاخره موږ تاسو که چېرته راسو چې یو هغه د اس اوربیتال او د پی اوربیتال نه موږ تاسو پرتله کړو په جمواري سره نو بالاخره موږ تاسو د پی یو اوربیتال د پی 2 اوربیتالونه او د پی 3 اوربیتالونه او یو د اس اوربیتال چې هر یو یې خپله یو تاکه الکترون درلودونکی ده چې کله تاکه الکترون درلودونکی ده نو بالاخره د هغې په نتیجه کې 4 هایدروجنونه موږ تاسو لرو هایدروجن چې موږ تاسو 4 لرو نو یو اس یو ده چې خپله باندې دغه هم تاکه الکترون درلودونکی ده تاکه الکترون لري نو دا تاکه الکترون چې دا په خپله باندې له ده سره شریکوي یا برخه پکې اخلي چې کله یې دغه اس اوربیتال او دغه د پی اوربیتال سو چې دواړه یې شریک کړو نو بله خبره موږ تاسې په هایبرایزیشن کې دا هم کړی وه چې د هایبرایزیشن چې ده هغه عموما چې ده په سیګما اړیکو کې راځي یا صورت نیسي او په پای اړیکو کې چې ده هغه برخه نه لري یا شتون نه لري نو د دغه سیسوا دغه په خپله باندې موږ تاسو ته سیګما اړیکه لاسته راکړه کومه اړیکه سیګما اړیکه کله چې سیګما اړیکه لاسته راغله نو بل هایدروجن دلته راځي دغه هم د سیګما اړیکه ترکیبوي بل هایدروجن خپله باندې دلته راځي دا هم د سیګما اړیکه ترکیبوي او بل هایدروجن خپله باندې دلته راځي دا هم د سیګما اړیکه سوله بله خبره چې موږ تاسو هلته کړې وه نو هغه موږ تاسو داسې ویلي وو چې هغه د سیګما اړیکه چې ده هغه په خپله باندې د اس او د اس د اوربیتالي تداخل یا د اس او د پی اوربیتالي تداخل او یا په خپله باندې د پی او د پی اوربیتالي تداخل ترمنځ ده نو بالاخره د موږ تاسو دغه هم د اس اوربیتال ده دغه هم د اس اوربیتال ده نو د اس اوربیتال او د اس اوربیتال چې کله تداخل سره وکړو نو موږ تاسو یې چې دغه نتیجه کې موږ تاسو کومه اړیکه لاسته راځي سیګما دغه چې دا د موږ تاسو د اس اوربیتال ده دا د موږ تاسو د پی اوربیتال ده نو کله چې د اس تداخل کوي له پی سره نو په دغه وخت کې هم موږ تاسو ته سیګما اړیکه لاسته راکوي نو د پی اوربیتالونه چې لکه په دې کورنۍ کې پر مخ ته وړاندې مرکباتو باندې یا لکه ایتان پروپان بیوتان او پنتان په دغو مرکباتو کې صورت نیسي او بل چې کوم چې دي موږ تاسو ویلي چې هغه 4 وجهي شکل لري مثلا لکه میتان چې ده هغه که موږ تاسو دغه کاربن کو پرتله کو او د ده دغه اړیکې یا مشره شکل پرتله کوو نو هغه په خپله باندې له هایدروجن سره بل هم له هایدروجن سره او بل اړیکه هم له هایدروجن سره اوس که چېرته موږ تاسو دغه نقطه کې کاربن وي یا مرکزي اتوم نو بالاخره که دا موږ تاسو چېرته سره وصل کو نو هغه په خپله باندې تقریبا یو 4 وجهي شکل د ځان لپاره سره کمته کوي اختیاروي نو دا په خپله دغه کاربنونه چې دا ټول په سطح باندې نه دي دغه یو کاربن چې دا دغه 3 په سطح باندې دي دا یو کاربن له پاسه عمودي ولاړ ده خو عمود نه ده خو تقریبا موږ تاسو داسې وایو چې دا عمودي ولاړ ده چې کله دغه عمودي دریځي نو بالاخره موږ تاسو داسې وایو چې دوی د اړیکو ترمنځ دغه د اړیکو ترمنځ چې ده هغه زاویه هم 9.5 درجې ده خو د دې نه یو څه مقدار کمبود هم کوي مثلا 107 او 104 ته هم راځي لکه د امونیا او د اوبو په مرکباتو کې چې هغه ځکه کموالی کوي چې هغه په خپل ترکیب کې ازادي جوړې لري یعنې یو جوړه ازاد الکترونونه درلودونکی ده لري بل راځو موږ تاسو دوهم اس پی 2 هایبرایزیشن ته د اس پی 2 هایبرایزیشن ته موږ تاسو راځو چې دغه کوم هایبرایزیشن ده د اس پی 2 هایبرایزیشن چې ده دا هغه هایبرایزیشن ده چې په هغه کې یو د اس او 2 د پی اوربیتالونه برخه ولري یا په هغه کې یو د اس او 2 د پی اوربیتالونه سره مخلوطیږي یا ترکیبیږي یا یو ځای کیږي سره نو په دغه هایبرایزیشن کې چې ده هغه د اس برخه چې ده هغه د اس برخه چې ده 1/3 ده او د پی برخه چې ده هغه 2/3 ده
چې دغه په خپله باندې په sp2 هایبریدایزیشن کې د s او د p برخه ده. بل چې دا په دغو مرکباتو کې چې دا هغه د اړیکو ترمنځ چې کومه زاویه ترکیبیږي یا منځته راځي نو هغه زاویه چې ده 160 درجې ده. کله چې 160 درجې ده نو د دغه زاویې له مخې موږ تاسو داسې ویلی سو چې دغه مرکبات چې دي دا مسطحه دي، یو سطح درلودونکي دي. مثلا یا به سطح خو د هندسې استادانو به درته واضح کړي وي، یا به فرض مثال هغه مثلث ډوله شکل به وي، یا به مستطیل ډوله غوندې شکل وي، یا به مربع ډوله شکل وي، او یا به څو ضلعي شکلونه وي چې دغه مرکبات به یې ترکیبوي او د ځان لپاره به یې سره کنته کوي، اخلي به یې. لکه د دې مثالونه چې دي هغه په خپله باندې لکه د ایتلین مرکب C2H4. په دغه کې چې اوس موږ تاسو راځو او کله یې موږ تاسو واضح کوو نو اوس ورته ووایو دوه کاربونونه دي چې دا په خپله باندې د یو کاربون ترکیب و او دا د بل کاربون ترکیب چې دا د اس اوربیتال ده 3 p، دا د اس او دا 3 p. دا که په خپله باندې په تحریک شوي حالت کې یو اس 2 او 2 اس یو 2 p 3 چې د ار کاربون ده، یعنی د یو کاربون چې په خپله باندې 3 د پی اوربیتالونه او یو پکې د اس اوربیتال ده چې لري ار کاربن. دا د پی، دا د پی، دا د پی، دا د اس اوربیتال ده. هر یو خپل ټاکه الکترون درلودونکی ده. نو اوس که چېرته فرض مثال موږ تاسو دلته څو هایدروجنونه لرو؟ 4 هایدروجنونه لرو. که چېرته موږ تاسو 4 تقسیم پر 2 مساوي کېږي له 2 سره، یعنی هر کاربن باید 2 هایدروجنونه واخلي ځان لپاره. کله چې 2 هایدروجنونه اخلي نو بالاخره موږ تاسو یو هایدروجن دلته راځي چې دا د اس تداخل د اس ده او سیګما اړیکه ترکیبوي. بل چې دا هغه دوهم کاربن یا په ده یا په ده باندې، یا مثلا د پی ایکس یا د پی زاید په محور باندې پی وای او پی زاید، نو بالاخره دلته موږ تاسو چې د اس او د پی اوربیتال تداخل صورت نیسي چې دغه هم د سیګما اړیکه شول. پاته سولو 2 د پی اوربیتالونه ازادانه په دغه کاربن کې هم همداسې. دغه چې اوس نور هایدروجنونه نسته او بالاخره په خپل منځ کې تداخل سره کوي نو دواړه الکترون دلته شریک شدي او بالاخره دغه د پی او د پی اوربیتالي تداخل راغی. چې کله د پی او پی اوربیتالي تداخل راغی د ایکس محور باندې منطبق ده یا د وای محور باندې موږ تاسو ویلی چې عمود ده، نو بالاخره موږ تاسو وایو چې دلته د پی تداخل د پی راغی. چې کله د پی تداخل د پی راغی دلته موږ تاسو وایو چې سیګما اړیکه ده دغه چې کله د سیګما اړیکه ترکیب سوله یې منځته راغله په دغه وخت کې نو پاته سو یو الکترون د یو او یو الکترون د بل کاربن. چې کله د دغه پی اوربیتال یو کاربن ازادانه پاته ده دغه هم ازادانه پاته ده، نو دغه دواړه څنګ په څنګ باندې اوربیتالي تداخل یې صورت نیسي. چې دغه د موږ تاسو سیګما اړیکه ده خو دغه د موږ تاسو د پای اړیکه ده، ځکه چې اوربیتالي تداخل یې څنګ په څنګ سیګما او د پای په اړیکو کې د باندې موږ تاسو غږېدلي وي چې دغه اوربیتالي تداخل چې ده هغه د دې د پوښښ ساحه چې ده زیاته ده او کلک هم د محکموالی هم لري نسبت چې شته د پای اړیکې ته، او د دغه چې ده یو د بل د مخلوطوالي ساحه چې ده هغه کمه ده. چې کله کمه نو بالاخره موږ تاسو د دغه د ترکیب په وخت کې هم کمه انرژي ازادېږي، دغه د ترکیب په وخت کې انرژي زیاته ازادېږي. نو هره اړیکه چې کله موږ تاسو د انرژي له مخې ماتوس د لسنسي موضوع ده نو بالاخره چې د ترکیب په وخت کې څومره انرژي ازاده شوې ده بیرته د ماتوالي په وخت کې به دغومره انرژي جذبوي چې بالاخره هغه اړیکه به له منځه ځي. نو دغه په خپله باندې سیګما اړیکه ده دغه د پی پی اوربیتالي تداخل ده، خو دلته موږ تاسو ویلی چې دغه د پی او د پی اوربیتالي تداخل ده، خو په دغه وخت کې موږ تاسو ته پای اړیکه لاسته راکړه، ځکه چې دغه اړیکه چې ده یا په دغه وخت کې چې د اوربیتالي تداخل څنګ په څنګ ده دلته نیغ په نیغ باندې ده. یعنې داسې مو ویلی شو چې هغه اوربیتالونه د پی اوربیتالونه یا د پی اوربیتال چې ده چې هغه د ایکس محور باندې عمود وي، هغه په عموما کې چې ده هغه موږ تاسو داسې ویلی شو چې هغه به د پای اړیکه ترکیبوي. مثلا که چېرته موږ تاسو د دې څخه د عددو سیستم تیر کړو نو بالاخره هغه په خپله باندې د پای په اړیکه باندې سره کم شي وایي د ایکس محور باندې هغه عمود شي دا د وای محور.
نو بالاخره دا د ایکس محور ده چې د دغه الکترون سره کنده ده اوربیتال ورباندې عمود ده دغه هم ورباندې سره کنده ده عمود ده خو دغه په خپله باندې بیا سره کنده ده ورباندې منطبق ده د واحد محور باندې بیا عمود راځي نو بالاخره موږ تاسې ویلی سو چې دغسې ده هغه پای اړیکه ترکیبوي او دغه سیګما اړیکه ترکیبوي او جوړوي. بل راځو موږ تاسو هغه د SP hybridization ته راځو. دریم د SP hybridization. SP hybridization چې دا کوم hybridization ده دا هغه hybrid اوربیتالونه دي چې په یوه کې یو د S او یو د P اوربیتال برخه لري. نو چې کله یو د S او یو د P اوربیتال چې ده هغه برخه پکې لري نو بالاخره موږ تاسو داسې ویلی سو چې په دغه کې چې ده د S برخه چې ده هغه 50% ده یعنې مثلا نیم په نیم باندې دي چې د S برخه چې ده هغه هم 1/2 ده او د P برخه چې ده هغه هم 1/2 باندې ده. چې کله 1/2 باندې د دوی برخه سوله نو بالاخره موږ تاسو یعنې نیم په نیم باندې برخه پکې اخلي. دویمه خبره د موږ تاسو داسې شی ده چې هغه اوربیتالونه چې هغه دغه SP هایبریدایزیشن پکې لاسته راځي یا د SP تداخل صورت پکې نیسي نو بالاخره د دوی ترمنځ چې ده هغه اړیکه چې ده نو اړیکې ته که موږ تاسې وګورو هغه 180 درجې ده. نو کله چې موږ دغه د اړیکو ترمنځ زاویه نو چې کله د اړیکو ترمنځ زاویه چې 180 درجې ده نو بالاخره موږ تاسې د دغه زاویې له نظره موږ تاسې داسې ویلی سو چې دغه مرکبات چې SP هایبریدایزیشن لري یا SP اوربیتالي تداخل په خپل ترکیب کې لري هغه به په خپله باندې د یو مستقیم خط په امتداد باندې قرار لري چې هغه په خپله باندې یو مستقیم خط چې ده هغه د هندسې موضوع ده چې بالاخره په خپله باندې د هغه دغه زاویه چې ده هغه 180 درجې ده. نو اوس راځو مثال ته راځو کله چې مثال ته موږ تاسو راځو نو بالاخره هغه د دوی مثال چې ده هغه په درېیمه کورنۍ کې موږ تاسو راخلو یا په خپله باندې کاربن ډای اکساید راخلو چې بالاخره هغه په خپله باندې مرکزي اتوم چې ده کاربن ده نو کاربن چې ده هغه په خپله باندې دوه ګونې رابطه له یو اکسیجن سره او دوه ګونې رابطه له بل اکسیجن سره کله چې دغه دواړو سره دوه ګونې رابطه لري نو بالاخره موږ تاسو که یو خط ورڅخه تېرولو دې څخه د یو مستقیم خط په امتداد باندې قرار لري نو د دغه اړیکې او د دغه اړیکو ترمنځ چې ده هغه دغه زاویه چې ده 180 درجې ده نو ځکه د دوی دغه ترکیب چې ده د دغو مرکباتو جوړښت چې ده هغه خطي ده. یا مثلا لکه C2H2 C2H2 مثلا موږ تاسو راځو بیا هم د تیر په شان باندې اجرات کوو ورباندې لکه په SP2 او SP3 هایبریدایزیشن کې چې وو کاربونونه راته لیکو نو هغه هم هر یو تاکای الکترون درلودونکی د تاکای الکترون لري نو په دغه وخت کې چې ده هغه دوه هایدروجنونه دي چې یو به هغه په خپله باندې له دې سره صورت لري او دغه سره چې دواړه سیګما اړیکې ترکیبوي او جوړوي دغه په خپله باندې د P اوربیتالي تداخل چې ده هغه مستقیم د نیغ په نیغ باندې ده او بالاخره دلته سیګما اړیکه ترکیبوي. کله چې سیګما اړیکه ترکیبوي جوړوي نو بالاخره دغه اړیکه چې ده هغه هم د پای اړیکه ترکیبوي دغه اوربیتالونه هغه او دغه هم د پای اړیکه ترکیبوي جوړوي چې کله دغه د پای اړیکه سوه دغه هم د پای اړیکه سوه یا د P اوربیتالي تداخل چې څنګ په څنګ باندې چې موږ تاسې پای اړیکه ترکیبوي او دا په هایبریدایزیشن کې نه حسابل کیږي او بالاخره دغه اړیکه هم د پای اړیکه سوله په هایبریدایزیشن کې نه حسابل کیږي او یا نه منل کیږي نو بالاخره موږ تاسو مخکې خبره کړې وه چې په دغه هایبریدایزیشن کې صرف د سیګما اړیکې مطالعه کیږي او ښودل کیږي حسابل کیږي.